څلور لسیزې جګړې او ناامنۍ په افغانستان کې په هره برخه کې ویجاړی رامنځته کړی او منفي اثرات یې پرېښودل. البته اوس د دې وخت را رسېدلی چې د جګړې له امله رامنځته شوي ویجاړۍ او منفي اثرات جبران شي او اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځان بسیا شي. په تیرو 4 کلونو کې اسلامي امارت خپلې هڅې د افغانانو اوږدمهاله ګټو ته متمرکزې کړي دي، لکه څنګه چې د بیا رغونې او دوامداره پرمختګ لپاره پانګونې ته اړتیا ده، ځکه نو دا بدلون وخت نیونکی او د نړیوالو بنسټونو مرستې او دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان اسلامي امارت په ګڼو مهمو برخو کې چټک او سخت کار کولو ته اړ دی. په دې کې د ګاونډیو هیوادونو څخه کډوالو د راستنېدو، د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو د